سلامونه دوستانو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ وئ. نن ما دوستانو بایسکل راونه باسه، نو زه ستړی وم، نو امید لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ وئ. نو مازدیګر ټیم د ماښام ته نږدې ده، نو ما ویلې مال چې زه نن به یو ویلاګ په ځاځي پارک کې جوړ کړو. د اختر درېیمه ورځ ده، ګورو چې خلک راغلي دي یا نه دي راغلي. نو موسم هم ډېر ښه موسم ده، د لمر سترګه هم په لوېدو ده. نو راځئ دا ویلاګ تاسې پوره را سره وګورئ. نو سید جمال الدین شارک کې پاس روان یو، تقریبا یو 2 کیلومتره لار به پاتې وي. نو تاسو به ویډیو در سره شیر کوو یا او چینل به ضرور در سره سبسکرایب کوو دوستانو. راځئ چې ګورو چې څه پېښېږي. تاسو به په ویډیو کې بور کېږئ نه، ځکه چې موږ ورنږدې سو او رش بیخي زیات ده دلته. نو پاتې سئ په دې ویلاګ کې. دوستانو د انټرنس ګیټ ده، دلته ور داخلي وو.